دا مولیان اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. تاسو بداوي چې دا مولیان اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. کم مولا چې وایي چې ما په دې کورسای کې نه وي نظام به زه چلوم، پتو پیولې عمده خلق ټیک دي او قانون بدل کړي، سزا مجرمانو ته د قانون مطابق ورکړي. ته وګوره چې د ملک حالت ټیکيږي کنه ټیکيږي. عزیزان حالت به څنګه ټیک شي؟ دا جلسې دي د محرم، دغه وګورئ د قانون لیاس ساتل. عمر فاروق ته یو ښځه راغله، ماشومې په غېږ کې نیولې ده. عمر فاروق ناست په یو کجورو باغ کې کمیس ته ټاکی ګنډي، کمیس ته ټاکی ګنډي. دغه وګورئ څه چل کوي. کمیس ته مونږ کمیسونو ته ټاکی ګنډو. د 1400 روپو میاشت ملازم وګوره، د هغه په دې بالا ماڼۍ کې سودا اخیستم نه غواړي، باړې ته ورپسې ځي. هلکه دې دوکانونو کې واله که نه وایي دا زما د سټنډر نه دي. دا دکانداران چې دي دي نه سودا اخیستل زما د سټنډر باړې ته. الله عمر فاروق امیر المؤمنین دی، کمیس ته ټاکی ګنډي. ښځې ورته آواز وکړو چې یا امیر المؤمنین تعال، امیر المؤمنین دی خوا راشه. عمر فاروق کمیس په ځای پرېښو، لاس کې ستن نیولې، په منډه هغه بوډۍ ته راغی. بادشاه وخت دی ورته یې دی خوا راشه په منډه وه. نن به ته داسې ووایې یو سرکاري سړي ته چې خبره وره اوبه وایي، چاته بل نه شي ویلی. اوبه وایې کچروله ورغې او د عدالت په مخ کې هغه مردار مخې اردلي ولاړي او ته ورته چې سارز نه کو. دننه لاړې تاریخ دې بدلولو. بابو صاحب السلام علیکم. سدی جی هغه داسې کوي ورته که نه مونږ له خمزان نه پړانګان جوړ کړي. ته ما ته وایې جومات کې چې او ملا دې خوا راشه، الله سپکه ورک کړې په کچرو کې د دوانو مخینې ته ورته ورغې. بابو صاحب سدی تاریخ دي کېنهلته به وایي درته که نه وایي زه درته سپک ښکارم، جومات درته سپک ښکاري، نو خدای سپک کړی. څوک چې بل ته سپک نظر وایي کته نه کوې په چا باندې غرض، کته نه کوې په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. که ګدا د سپي په غولي غرض نه کا، سپی به نه کا په ګدا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه کا په دریاب باندې غرض. زه رحمان په درد یار کې داسې خواښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض. که ته نه کوې په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. چې بل ته دې سپک کتلي نو خدای سپکې کړې که نه کړې. تاڼې له ورغې کوک کیڼ کېږي. داسې دا مونږ یو داسې خفه نه شئ. تاڼې چې ورننوتې نو دغه ټوپی خو دې یا داسې ایښي که نه داسې دې ایښي نو چې تاڼې له ننوځي. خان سلام علیکم. مرزا صاحب سلام. مرزا وعلیکم خیر شه خبره که وایي که نه وایي. ته خو داسې داسې وکړه تاڼه که ته خو وکړه دا د غوږ شپېلی نه دې بنګار وباسي که نه. که ته نه کوې په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه کا په دریاب باندې غرض. که ته داسې شوې لکه دغه ښځه چې راغلې د حق علمبردار، نو امیر بم درته ملاویږي د عمر فاروق غوندې. امیر به درته د عمر فاروق غوندې ملاوي چې څنګه کما تکونون یؤمر علی، څنګه چې یې داسې به در باندې امیران راشي، څنګه چې تی داسې به در باندې امیران راشي. که تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده، که مړم نو راشئ په قبر مې غلو کړئ، په دوربین کې م کوو. دا خو به یو ځلې
इलेक्शन कीजिए, मेंबरान बजोड़ीगी, बम्बड़ान बजोड़ीगी, सब बजोड़ी खाओ रस पसे बड़ंदी 100 पोड़े चे पदे शपक फुटा बदन इस्लाम न दकड़े इस्लाम दे पे न दे रावस्ते वो अल्लाह के न प मुल्क के रावले और न खाओ दगा से बदा खुदाए पर कहा रखता है और सब्ज़े वाला लवर्शी हाय हाय वखे वाला लवर्शी 38 रुपए किलो हाय 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 कुरकमान 300 रुपए की टका हाय हाय को तरह के खजर लड़की रिश्ता हाय हाय 100 रुपए मन दी लड़की 350 रुपए किलो मन हाय हाय दफ्तर तलाड़े अल का प्लाने गलती देकर एक्सप्लेनेशन निकाल हाय 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 माखाम से कोर तरा लिख उड़ोना में दर तो सारवेली उड़न हाय हाय दास यही करे और हाय हाय चटक मर्ग बदल रायशी और रवान वे बल जान खावरस बन गो तरसो पोरे चिता पदे खपल जान द खुदाए दीन हावी करे न दे ने प मुल्क के रावस्ते से और नजर तखावरत उमर फारूक पमन डरा गए बीबीवा वर्ता उमर पदे में पोया कचदा द खुदाए कानून ये आवाज माद पारा दे कता द पारा हम दे उमर फारूक वर्ता हुए बीबी द खुदाए प कानून के तरमीम निश्ता द अल्लाह कानून मौता द पारे ओ बराबर वर्ता अमीरुल मोमिनीन के दुखदा कानून अमीर और गरीब द पारे आओ दे अमीर और गरीब ला ये खबर अमीर और गरीब ला आओ दे न जमादा पगे की मासूम के दे दास्ता मानत से समझा वो इस्ताज़ अबू शखमा मासरा जिना करे दो दादा के न पैदा दे अमीरुल मोमिनीन अनस्ताद ईमान इम्तिहान दे कि दो खुदा पर कानून तो तर्क महादा पूरे अमल बकाए अमीरुल मोमिनीन वर्ता हुए बचिया तकोर तलाड़ शपाराम के ना उस दपेगा जमाकार पे दो कानून पासबान दिया देता हुए कानून पासबान दिया देता हुए नन खुद गरीब सड़े राशि सीधी माँ सारा दे सड़ी दास जाते करे का सड़े वारो और सौ बोला मंदिर कानून पासबान देता यो खजराला ये गोर महमूद गजनवी थे कि दास्ताद अदल हुकूमत थे और दास्ताद इंसाफ हुकूमत थे कि बिंदु जमा दे न कचा गोता हो सकरा जका चदागा पपायो के लुबा करेवा महमूद गजनवी वतल खा वेलो वेल पमा दे रोटाए तरवे पोरे हराम है कि उस्ताद ज़ैद गोते बदल में द टोल हिंदुस्तान में नहीं आगत ये बिंदु द मुसलमान कचा गोता हो सकरेगा और जब उस्ताद ज़ैद गोते बदल टोल हिंदुस्तान ना आला न पेवरा है कि पेवरा है अवल हमला पर सोमनाथ ओकरा द हिंदुआनो पंडितान वर तराल वे दा लकुन अशरफ है और दा वाला खुदा सोमनाथ बुत का जमीन समवाया दा जमीन देर लो खुदा दे अगर अवल दा खेटा बरमको कि वे वाले को बरचा दा खेटा तोला द जवाहरात डाका महमूद गजनवी वे जागा महमूद नाम के बुत फरोश जोड़ कम जागा महमूद के जमान आमा पर तारीख के महमूद बुत से कल रहा है गुति बदले सोमनाथ बांधे हमला और टेवल हिंदुस्तान फतह कौन और दागा सोमनाथ दरवाजे काबल तरावड़े काबलियान दिया चले हैं दोजायर शाह का चाप हुकूमत क्या तंजीर दिया हिंदुआन लवर के दा जमू तरवरदा के खासानी कम दरवाजे के महमूद गजनवी रवड़े ता तो कोई सुन उस तखवर से गरीब सड़े वर्षी कि साहब माँ सरदा ज्यादा कीगी कहना जी ज्यादा फिर दे अख्तरों के लिए बोली तक दे अख्तर के होता से मेहरबानी करे और अजमा पर सिम प्रोपेगेंडा होकर की चाहिए विश्ते दे कि तो खुदा पर गजब जाता हूँ टेलीफोन पगड़ा गए विश्ते आला के कम दे क्लाशन को भी विश्ते दे और पपलानी चले करे यो खरूस पकेले से उस जनाजे नाराज नसेब टोल मल्क सच अरब मल्कुना बार दुनिया तो ले गजब देखो गोरे माँ तो चल के जब मरके गमने और मौत का
एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रातों भर नहीं आती। मर्द खुया औरत दराजी हो जब मरकेगा न तो मर्द जगह में खूब बोले टोलत पर है वही जब मरकेगा ना। लेकिन मेरा मरना क्यों उनके घर शादी हुई तो ख्याल है कि बिजलीगर मुला मरी से सरबो सरबो पसी बगया तो सवेले नहीं दे बिजलीगर मुला निकी ना पैदा की और दे बड़वा गान दादा खजो द्रे दलगान बपरी ना त्या प्रापेगंडा जी बेला द सत्व यखोय के द्रे में तगी और की दी करेवा दा जमीन खजो तो सस्ता तो खजदार चाहिए जमीन कम यो खजा दोस्तरगी दी सासु दोस्तरगे जमीन वक्ते सासु वक्ते जमीन यो खजा सासु यो खजा वो जमीन खजे जमीन दी और सासु खजे शामिलात सास ख्याल में बल बिजली गर्भ पैदा बल्ब पैदा बल्ब सुलेमान अलैहिस्सलाम से मरकेदा इस्राइल अलैहिस्सलाम ते बैतुल मुक़द्दस तामीर में अख्ता करे दे लग खबरों का दा पेरियान और देवान बब्याकार न कही वे सुलेमान रवाने का सब अदा से लाल दे पारा बल सुलेमान पैदा बल्ब पैदा की बल्ब हर हाल में हक बात कहेंगे मेंबर न सही बरसरेदार करेंगे हक दपारार वजमानत और वक्त खलक पैदा की अजीजा कजमा तासर दुश्मनी भी और जो है चल का दा जमीन दामन खराब दी या लूना खराबी दी या खजे खराबी दी दा कंट्रोल कई गोरा तबाके गई गरके गई रसवा के गई दुनिया से हो बदल तो सुख सवई ना आखिरतम तबाकी की कि दा जमीन खजेदा से आवारा गर्दी गिरजी अजीजान खुदाए तो गोरई रसूल तो गोरई आखिरतम तबाकी की नुदाफो जमा दोस्ती लगा करा जखो ता खुशालो न वाड़म जदी जड़ोल वाड़म और आखिरत के हक वाड़ा अर्ज में दाओ अजीजानो कि द हक अलंबरदार और द कानून पासबान देता हुआ अरे अख्तरों के पास हो गए वही न्यास कराचे के नजर जिले के कराचे खड़ में खरीदी ना कराचे की न्यास चलता खाते नहीं जरूरी कराची वाल हो से तरावी भी नहीं पड़ी और रोजे भी नहीं रखे और शेरियां भी न खावे तरावी ने लगी कड़ी रोजे ने लगी बोली कि मेंटे मोनोफरम नो काते ना मेंटे हो बखरम ना हो मेंटे तो खड़ न्यास खरीदी ना न्यास को जमीन पर सुबह सरत के दाखवार गरीबान मोरमरी प्लारमरी दागाए गोई ठीक ब्याह के पास हो गो रही हिलाल कमेटा ऐलान नहीं करे मैं हिलाल मिलाल के देने किस गवाह पैदा शिराजे 10 वर्ष हुई अख्तार दे हुकूमत जलता देर दासी थी ये हुकूमत ऐलान नहीं पुछा पूरी बखबर गोखी क्या खुश और नजर देने लगी 24 घंटे लगे इस हुकूमत दावत करी पता का वक्त दमोर मेरे हुकूमत की जमीन पखला दो अख्तार में क्या हो जाता दासिम पर किस्सा करना बेहतर ये हुकूमत वाला खुफा वादा हाउस के तकरीर कराचे के लिए बिल्डिंग के लिए प्लाजा के नास्ती बिस्कट खरीद रही पत्ते वो की न्यास कराऊंगे दमन कानून सख्त हुए यो गल्लास उसका पदे मल के तो गोरा चिप मल्क की ब्याद अगला नामत सोकवाली नंस्ता टोल मल्क द जिला दी पूदे हर महल्ला हर कुसा हर बाजार द जिला दी पूदे यो जिनाकार बरसरे आम तरजम का संसार का उगोरा चिप ब्या मल्क की द जिना नुम सोकवाली न दे मल्क द जिना दी तू शराब बंद कर देगी बंद राशि हाँ गरीब का उसकल नो अल राशि दा होटल दा मोटर दा बंगले वीसीआर बंद कदम बियरता म्यूजिक सेंटर उन पर बाला माने के सुख म्यूजिक सेंटर ने बाला माने म्यूजिक सेंटर दे म्यूजिक सेंटर के सुखे दे देना वीसीआर के चली दाते सुकुड़ी दाते चापकूरनु के चली बंद जय बंद गरीब ला कतन बनना कद बंगलो आला होता बंद नदी नो गरीब ला बम यो बंगलाओ खाए चे बगैर दे वीसीआर यो बंग
زما عزیزانو دا ګناه ټوله د ملکی قانون ده. په ملک کې د یو جرم سخته سزا ورکړی شي ته وګوره چې بیا په ملک کې دغه جرم نامه څوک وایي. ها سزا غریب ونیوی شو هغه له هر قسم ده، سرمایهدارو د پنسې خپل ونیوی شو هغه له هېڅ سزا. الله دې امان راکړي. کیږي بس انجام به صحیح د دې ملک، نتیجه به صحیح. ستا په صدر کې ټي وي سټیشن جوړ دی، 18 کروڑ روپے پہ لگی ہوئی، 18 کروڑ. افتتاح مونږ وکړه، تلاوت مونږ پکې وکړه چې الله دې کامیاب کړي. ډېر مزیدار شی مونږ ورغو، تلاوت هم پکې وکړو، الله کامیاب کړي. مونږ که جشن خیبریم پکې تلاوت کوو، الله کامیاب کړي. سلیمان هم ورشو، خدای دې کامیاب کړي. ډاکټر دکان چرته وباسي ختم پکې وکړي، الله دې کامیاب کړي. نو ډاکټر چې کامیابی خو په خلکو به ټوغه کوي، راځي نو الله به کامیاب کړي. نو مونږه ملیا مونږ هم په قهر د خدای اخته یو، کیسه چل کې کیسه ورغو صاحب تلاوت هم پکې وکړو، الله کامیاب کړي. د ملک ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و، د صوبه سرحد خلقو ته کدی ته د روټۍ او د کپړې ډېر ضرورت. نو چې لعنت جوړ شه غریبو ته وایي چې وروره زه د چا نه کم یم. غریبانو ته ګوره زمونږ پاس علاقه کې نن بیان هم په 88,000 روپے ټلویزیون اخیستی دی، رنګین دی، کاره بلا ده، نن بیان هم اخیستی دی. زمونږ په علاقه کې غریبو څوک چې ټوله ورځ داسې کوچی وایي هغې په 60,000 روپے وي سي آر اخیستی، په 60,000. دا ټکی لږ یاد کړي چې د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. کوناټو خو دې رسولی وکړې په ځمکه سولېدو چې دا ټول، او په 60,000 روپۍ دې وي سي آر اخیستی. توره بلا دا قوم دی، دا خلق زمونږ بیړي غرقه ده. دغې له تکړه یې دې خوا وګورئ، دغې له تکړه یې چې د لنډۍ په سړک راځئ نو زمونږ کور خلکو ته وښایي هغه د بجلیګر ملا کور دی. وګوره ټي وي ډنډه چې پې ولاړه ده، وګوره اوهو خلکو له څه وایي. دغې له تکړه یې د بجلیګر ملا کور له چې ټي وي راننوته، خدای دې په هغه ورځ د کور وران کړي چې زما کور له ټي وي زما په ژوند راله، زما کور دې خدای وران کړي. 3 کورونه دي رانه ګیر چاپېر، 3 واړه دا بمبولکان راوړي، خو اوس هغو سره زه څه چل کړم. دغې له تکړه یې د بجلیګر ملا کور له چې ټي وي راننوته، خدای دې په هغه ورځ د کور وران کړي چې زما کور له ټي وي زما په ژوند راله، زما کور دې خدای وران کړي. 3 کورونه دي رانه ګیر چاپېر، 3 واړه دا بمبولکان راوړي زمونږ دی، خو اوس هغو سره زه څه چل کړم. دغې له تکړه یې لنډی سړک جوړېږي، سړک جوړېږي، ټانګېوال هم چې تېرږي. وګوره مولانا صاحب دا په کومه روان دي؟ مطلب یې دا دی چې جوړ دا ټیکه ده ده. زه خو ځکه وایم چې هغه ورځ به کله چې دا د ورسک بند راوشلي او داسې مونږ ټول واخلي او غړو 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 سمندر کې مروان. دغې له تکړه یې زه اوس ټیکهدار یم، سړکونو ټیکې علم، دا هغه قوم یې. که دا یو خان وی زما په ځای، خان نواب وی، والله که تاسو ورته دا ویلی، تاسو ایمان ما ته معلوم دی، تاسو به خان له دا آواز وکړئ چې او خان وګوره دا سړک دی، وبه وایو تاسو خو خانانو په ورونو کې یرولی، د خانانو تالیسدو، تاسو خو د خان د نوم تموم د سنبی پړي، خان له به ته داسې آواز وکړي چې او خان وګوره دا سړک دی، خو زه درته سړی نه ښکارم. نو ما ته آواز کوي جناب مولانا صاحب دا سړک خدای دې بېخو باسه، سړک د سرکار سړک دی، سرکار یې جوړوي، زما څه کار. دا قوم دا خلک 13 ځله جوړېدو، یو راغی سایکل یې راوستو یې تاوان راکړه، مال ولې دا سایکل ټیر مې په دې ستا سړک کې وشلی چې ته زر جوړی نه، زما ټیر پکې وشلی. دا د دې قوم حال، دا د دې ملک حال. دا قوم د دې قابل دی چې ته دا دعا وکړې یا اوس زه یم زه به دا وایم چې ته مړ شې او وایم چې یا الله ته واړه جنت ته ورځه، خدای راستي کې ووایه دې قوم ته به زما نه دعا وکړي.
دې قوم د پاره سرکار پسې کم شی دی چې زه نن غواړم او ماله به حکومت رانه کړي. کم شی دی شته داسې انګا بنګا خلق لګیا دی صدر صاحب سره امریکې او روس ته په دوروزي او شونه کوي او بجلیګر مولا لګیا دی ته په بالا ماڼۍ کې د دوایانو دکان کې دوایانې خرڅوي. کم شی دی چې زه غواړم ماله به رانه کړي. شته داسې نن وایم چې ستاسو تخت و بخت خدای برقرار لري او ډېر ښه خلک یې چې څه وایم هغه شته. زما عزیزانو ما ته وګورئ او ما ته خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي. زه وایم چې د ملک دشمن چې وي هغه ظالمي، د قوم دشمن چې وي هغه ظالمي، د دین دشمن چې وي هغه ظالمي. عزیزانو زه نه د ملک دشمن یم نه د قوم دشمن یم، زه په ملک د هر بر سر اقتدار طبقه دشمن ما چې دروغ مه وایئ، دورنګي مه کوئ، یا خو په دې ملک سم اسلام راولئ او یا هم چې څه خوښه دا کوئ د اسلام نوم مالئ. په دې خبرو پوهېږئ؟ تاسو وګورئ په دې شپږ کاله کې مولا او اسلام دومره وشرمېدو چې اډو چرې به شرمېدلی. مولا اسلام 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 څه شته نه. خلق سبا دې قوم ته د اسلام نوم به چې سوکلي وایي به په آرام کښېنه مړه شپږ کاله د اسلام اسلام چغې والی کېدې مونږ اډو څه ونه لیده، لہذا په آرام کښېنه خدای خبر چې د اسلام دی څه شی. نو عزیزانو اسلام شرمول نه دي پکار، اسلام سره ټوکې نه دي پکار، اسلام سره مخول او مذاق نه دی پکار. اسلام سره 35 کاله د پاکستان حکمرانانو دوکه کړې ده، انجام یې څه شو؟ اول شروع په دې کړې وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سره بیا څه وکړه لاړو ورپسې بل لاړو بل لاړو بل لاړو بل لاړو. اوس نمبر د ده یا خو سم چې سار کېږي د ملک په عدالتونو کې دی قرآن او حدیث پراته چې فیصله به په دې کېږي، او یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ، یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانہ، یا به دعوا د مصطفی د محبت نه کوي. زما عزیزان ایس اشکال نشتا، ماشاءاللہ آرڈیننسونه دا د انسان جوړ کرده قانون دی. په یو شپه کې که ماشاءاللہ آرډیننس په ټول ملک حاوی کېدی شي نو په یو شپه کې د محمد رسول الله جوړ کړی آرډیننس هم په یو شپه کې په ټول ملک حاوی کېدی شي. زما عزیزانو شور مه کوئ، خیر دی. وایي حج کې سږ کال 40 لکه خلک، نو یو حاجي راته وایي چې 40 خو زما مخکې مړه شوي، نو مال چې 40 لکه چېرته راجمع شي نو هلته خو به 40 خامخا، نو تاسو هم دلته 40 زره راجمع یې که نه، نو څه ټکه ټوکه خو به هم ټینګېدی چېرته شي. ما ته وګورئ زمونږ د دې ملک جګړې تاسو لیدلي دي، جګړې د دې خپل ملک جګړې، دا د چرګې بچي دي، د چرګې بچي دوی داسې دانې خوري 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 ناګانه سره داسې داسې. اوس چې څوک ورته ګوري هغه ته دا پته نه لګي چې څه چلو شو چې دا چرګوټي سره داسې داسې، نو داسې به دوی روان روان ناګانه هلکه څه چل شو څه چلو شو. ای د خدای بندګان، خدای چې انسان ته انسان ویلي د هغې دا مطلب دی چې په سره پوه هم نه شوی او یو بل ته دا انسانان دي. انسان خو دې ته وایي چې بل انسان وګوري او ځان پې قربان کړي، ځان پې قربان کړي، ځان د هغه علاج کړي، ځان ورته خر کړي او په اوږی کړي او سوري کړي او منزل مقصود ته یې ورسوي. نو خفه نه شئ، خیر دی، لږ وخت دی، ګنټه نیمه به دا جلسه وي انشاءالله، لږ پړه زور دی. زما عزیزان عرض میں داؤ چې د ملک قانون سو پورې بدل نہیں، تر هغې پورې دې ملک د امن سوال نه پیدا کی، د زنا ورکېدو سوال نه پیدا کی، د غلا ورکېدو سوال نه پیدا کی، سو پورې چې د ملک قانون بدل نہیں. ملا دے